د هاندي ارچل د ژوند په اړه لنډ معلومات. هاندي ارچل یو ترکي اداکاره ده چې د نومبر په 24 تاریخ په 1993 کال کې د ترکیې په بندرماغ ښار بالکسیر کې پیدا شوې چې اوس په 2022 کال کې د 29 کالو ده. نوموړې د ترکیې د استانبول ښار د معمار سینان فاین آرټس پوهنتون څخه فارغه شوې. نو راځئ چې اوس یې د پوره ژوندلیک په اړه معلومات درکړم. نو د ویډیو تر اخر را سره پاتې شئ. د هاندي ارچل پوره نوم هاندي کایا ارچل دی او د نازه ورته خلق حیات اوزون او هاندي وای. پیدایښت یې 24 نومبر 1993 کال کې شوی او عمر یې 9 کاله دی. په ملت د ترکیې دین یې اسلام او د بندرماغ په بالکسیر کې پیدا شوی او اوس په استانبول کې ژوند کوي. دا د عشق لفتان انلماس سریال جوړولو وروسته بیا ډیره مشهوره شوه چې د حیات اوزون رول یې پکې کړی و چې دا سریال په هندي او اردو ژبه هم راغلی و چې په دې ژبو کې هم خلکو ډیر خوښ کړی و. مسلک یې اداکاري او موډلینګ دی. په لومړی ځل په یوه تلویزیوني خپرونه کې راښکاره شوه او اوس راځو د هاندي ارچل کورنۍ ته. د هاندي ارچل د پلار نوم کایا ارچل دی او د مور نوم یې آیلین ارچل دی او یو وړه خور لري د ګیمجي ارچل په نوم. هاندي ارچل اول ترکی اداکار بورک سیدرسنال سره و او بیا آیکن دایماس ته راغله چې دای هم ترکی اداکار دی او بیا یې دی هم پرېښود او بیا ترکی سندرغاړي مراد دالکیلیک ته راغله چې دی هم پرېښود او اوس کیریم پورسن سره ده او لا تر اوسه مجرده ده او اوس یې تعلیم ته راځو. زده کړې یې په یو شخصي مکتب کې کړي او د معمار سینان آرټس پوهنتون څخه فارغه شوې. د هاندي ارچل قد 115 سانتي متره دی او وزن یې 55 کیلوګرامه دی. د سترګو رنګ یې روښانه نسواري دی او د ویښتانو رنګ یې تور دی. هاندي له خپلې مور او خور نه پرته لویه شوې او پلار یې غوښتل دا ډاکټره شي. هاندي خپل مسلک په 2012 کال کې د ماډلینګ په برخه کې پیل کړ او د ماډلینګ له ډیرو ادارو سره یې کار وکړ. هغې په 2012 کې د مس ترکي لقب ګټلو وروسته شهرت پیدا کړ. نوموړې په ټولو 9 سریالونو کې کار کړی. د خوښې رنګ یې تور او سپین دی او د خوښې خوراک یې ایټالیوي خواړه دي او شوقونه یې سفر کول، لامبو وهل، رسامي کول دي. د هاندي ارچل میاشتنی عاید د $140,000 څخه زیات دی او د سریال په هره برخه $3,000 اخلي او ټوله سرمایه یې $8 میلیونه ده. نو ملګرو ویډیو تر دې ځایه وه. معلومات څنګه وو په کومنټ کې ضرور ووایئ او دا اداکاره د چا د خوښې د هغه هم پکې رامنشن کړئ. تر بیا د خدای په امان.